د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د زمری 14مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. بهرنیو هیوادونو ته د 8 میلیونو افغانانو د مهاجرت په اړه د کډوالو نړیوال سازمان راپور ردول. د تیلو او ګاز سټیشنونو او رستورانتونو په مالیه کې د پام وړ کمښت راتلل او اسرائیل ته د امریکایي ډیلټا هوایي شرکت الوتنې ځنډېدل. زه صادق فورتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هغه راپور په کلکه رد کړی چې ګواکې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي. دغه وزارت زیاته کړې چې د شوروي اشغال څخه وروسته له افغانستان په دومره زیاته کچه افغانان هیڅکله نه دي کډوال شوي او د افغانستان په تیر 40 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې په ډیری چټکۍ سره په تیرو 3 کلونو کې 3.7 میلیونه افغانان بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. یاد وزارت دغه راز ویلي ځینې ادارې د دې لپاره چې د نړیوالو تمویل کوونکو توجه جلب کړي د افغانستان په اړه ناسم معلومات خپروي او دغه کړنه په مستقیم ډول پر افغانانو منفي اغیز کوي. د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال ملا عبدالقاهر د مالیاتو د معافیت په خبري ناستې کې ویلي د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د ګازو او تیلو پمپ سټیشنونو د ثابتې او د هوټلونو د انتفاعي مالیې برخه کې د پام وړ کمښت راغلی. د نوموړي په وینا د ګاز او تیلو پمپ سټیشنونو د فی لیټر مالیه له 0.6 څخه 0.3 افغانیو ته راټیټه شوې او د سیار هوټلونو او رستورانتونو د انتفاعي مالیې کچه 2 سلنې ته راکمه شوې ده. په پنجشیر ولایت کې د زمرودو د خرڅلاو د داوطلبي په وروستي پړاو کې 3920 قیرات زمرود د 140,600 امریکایي ډالرو په ارزښت په ملي سوداګرو وپلورل شول. دغه پلورل سوي زمرد د دغه ولایت له 4 کانونو څخه استخراج شوي وه. په پای کې د امریکایي ډیلټا هوایي شرکت اعلان کړی چې په سیمه کې د کړکېچ له ویرې د اګوست تر 11 نیټې پورې د نیویارک او تلابیب ترمنځ خپل پروازونه ځنډولي دي. له دې وړاندې د آلمان لوفت هوینزا شرکت هم اسرائیلو، ایران او لبنان ته د اګوست تر 12 نیټې پورې خپل سفرونه بند کړي وه. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.